جهاني صاحب یو تازه مرکه کې یو وار بیا مولیان چې دي په هغې باندې نیوکه کړې ده او خپله نیوکه چې ده هغې لپاره یې بیا دلیل هم ویلی دی چې دعوه دا ده چې نیوکه دا ده چې ملایان چې دي دا ناکاره دي او د اسلام د زوال په عواملو څخه مهم عواملو کې دوی شامل دي او دلیل دا دی چې دوی کتابونه لري تاریخي حوالې لري ورسره کېناستی شو خبره کولی شي او بیا په دې باندې لازمه خبر ده عبدالباري جهاني صاحب نوموړی افغان شاعر دی مورخ دی عالم دی فاضل دی او په ځینې ځایونو کې خو ځینې شخصیتونو چې هغه ادبي علمي قد کاټ لري هغه دا هم وایي چې در اصل عبدالباري جهاني افغانستان دی دومره لوی شخصیت دی د افغانستان نو دا دعوه د هغه لپاره ځکه کېږي نو بیا د جهاني صاحب خبره لازمه ده چې وشي بیا په مطبوعاتو کې بحثونه کېږي په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه کېږي ما هم یو خبر لما مخه چې تېر شه نو ما په خپله فیسبوک پاڼه شیر کړه داسې مخکې مې شوي دي او سم د ټکه ځینې ملګرو زه دا ویډیو ځکه کوم چې ما ته پیغامونه راولېږل چې داسې چې دی جهاني صاحب خو در اصل داسې او دا قسم خبرې چې دي مه خپروه نو زه په دې موضوع باندې یو څو دقیقې چې دي ځکه خبره کول غواړم چې ګوره یو خو عبدالباري جهاني صاحب بېشکه چې د دې عصر په مهمترینو عالمانو کې لوړ رتبه عالم دی او د علم چې کوم تشریح تاسو کول غواړئ هغه نه پرته د علم نور تشریحات دي په هغې باندې هغه کره دی په دې حساب سره او بیا چې کله هغه د دومره لوړ علمي قد او پوهې سره داسې خبرې وکړي نو هغه داسې چې نه دی ناپوهه دی یا کافر دی یا مسلمان دی داسې ردول نه وي پکار ګوره دې کې د هغه دعوه دې تاسو په خبر سره پام وکړئ لومبې د اسلام د زوال عاملین نو دې کې خو ښکاري داسې چې عبدالباري جهاني صاحب د اسلام عروج غواړي د اسلام پرمختګ خواهش لري غواړي چې اسلام سره بلند وي یعنی په زوال باندې که خفه دی نو د هغې عاملینو ته اشاره بیا کوي یو خو ګوره اسلام کې او ملا کې فرق باید وشي دې جمله کې ډېر غور تاسې وکړئ ډېره باریکه حساسه موضوع چې کله وي نو ډېر په غور لوستل پکار دي ما ته خپله یاد شي چې کله فتوا او تصوف د هغو کتاب چاپ شو ملګرو ما ته امر کړی و چې زه به وینا کوم ما چې کومه وینا ولیکله زما څه داسې لیکل وو چې پای کې ما د جهاني صاحب په تصور باندې د اسلام په هکله ځینې پوښتنې وې نو بیا ما دا فکر وکړو چې په ځای دی چې زه د خپله مقاله ویم زه به جهاني صاحب نه پوښتنه وکړم او تاسو یقین وکړئ دومره سخته پوښتنه په هغې